د شپې داستان. د بخونکي او لایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمي ورور د ژوند په زړه پورې ناول له څلورمې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان له تېرو برخو مو خوند اخیستی وي او د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د ژوند دا پاڼه راړوو. وخت وروسته د ښوونځي په پلمه بیرته یتیمه نجلۍ خپل کور ته راوړل شوه. د میرمنې اوسنی خاوند له خپل پلار سره په کورني جنجال کې له کوره مرور او کډه د ښار لور ته یوړه. له کورنۍ سره یې هر څه پرې کړل او هیڅ راشه درشه یې نه لرله. یتیمه نجلۍ چې پیغلتوب یې ورځ تر بلې غوړېده، د ماشومتوب په پرتله اوس ډېره شوخه شوې وه. یوه ورځ چې له لیسې څخه د ملګرو په ډله کې په ډېرې شوخۍ او ټوکو ټکالو روانه وه، د یوه ځوان له لورې چې د پوهنتون کتابونه یې تر شا تړلي وو په سایکل وبهل شوه. نامنظمه ولوېده او نورو نجونو ورپورې وخندل. هاخوا څو لوچک ډوله هلکان د ځان ښودلو په پار د نجلۍ د ننګې په تمثیل له هلک سره په بحث او دعوو پیل وکړ. محصل ځوان په هلکانو باندې پوه شو چې د ننګې تر شا یې د ځان ښودنې عمل پټ دی. ورو یې نجلۍ ته وویل: اغلې که ژوبله شوې چې ډاکټر ته دې بوزم. نجلۍ د نورو نجونو مسکاوې کولې او همدا یې ویل: و نجلۍ که دې واره پرې راځي پرې تاوان به دې کړو. نجلۍ همزولو ته ډېره کمه راغله، خو محصل ځوان ته یې د ښه صحت ډاډ ورکړ. ځوان ورنه د تلو غوښتنه وکړه څو تمثیل کوونکي هلکان خپل تمثیل نور پای ته ورسوي. نجونې روانې شوې. هلکان هم د دې حالت په لیدو بیرته په چوپه خوله لاړل. ځوان چې پوهنتون ته پر لار و، د رسیدو سره سم یې فیسبوک خلاص کړ چې د داسې بد تمثیل په اړه یو څه پوسټ وکړي چې په چت کې د یوې نجلۍ په نوم پرې یوې آیډي لرونکي سلام اچولی و. محصل ځوان چې په دې آیډیانو ډېر باور نه کاوه، غوږ یې پرې ونه ګراوه. ناګهانه یې پر بل پیغام سترګې ولګېدې چې لیکلي وه: ښاغلیه، له هغه هلکانو سره مو څه وکړل؟ محصل سمدواره ولیکل: کوم هلکانو سره؟ هغه زما د ننګې تمثیلونه یې چې کول. ښه، ته هغه ټپې شوې نجلۍ یې؟ هو که نه، ته راسره فیسبوک کې هم ملګری یې. ښه څنګه یاست؟ ډېر خو به ژوبل شوي نه یاست؟ ولې نه، پښه مې دې ژوبله کړه. هلته خو مې څه ونه ویل، خو د دې تاوان خامخا در نه غواړم، بل زه همزولو ته ډېره کمه راغلم. محصل ځوان مسکا وکړه. تاوان؟ څه تاوان؟ هسې د انسان بدن خو تاوان نه لري، خو عذر یا درملنه لري. ستاسې خوښه، درملنه مو وکړم که عذر؟ یتیمه نجلۍ هم مسکی شوه. ویې لیکل: نه، ولې یې نه لري؟ کله چې ښه سور کړی چرګ وخوري، هغه د درد ځای ته ځي او خدای بیا هغه ځای ورسره رغوي. ښه، سمه ده، هر څه چې تاسې غواړئ، حق مو دی، زه به یې خامخا درته درسوم، خو اوس زموږ درس پیلېږي. نجلۍ نورې پوښتنې هم ورکتار کړې. ښه، د څه شي درس وایي؟ پوهنتون کې یم، لومړی کال مې دی. یتیمې پیغلې د شوخۍ مسکا وکړه. ښه، اولکی یې؟ هو، نو ته داسې شلم صنف کې یې؟ بکسه دې ما ولیدل، شلېدلو کتابونو دې معلومېده چې له اول صنف نه وړاندې هغه صنف نه دی. اوهو، په یاد مې شول، چکر صنف کې یې. چکر صنف دې یادېږي؟ ولې مې نه یادېږي؟ ښه درس درته غواړم، خو هیڅ ذهن نه لري. صنفونه دې یادېږي، اما د ماشومتوب خلک نه. څنګه پوه نه شوم؟ هسې څنګه نه؟ ما ویل څوم نمره یې؟ محصل ځوان په ویاړ ولیکل: اول نمره.
یتیم نجلۍ شوخه مسکا وکړه. د اخر لخوا نه ځوان ور غبرګه کړه. نه شکر، د سر لخوا ول. په پای کې محصل ځوان بیا ولیکل: زمونږ استاد راغی، ښه وخت درته غواړم. تر بیا مو الله مل. یتیم نجلۍ محصل ځوان وپېژانده، خو هغه د چادرې لاندې دغه پیغله هېڅ ونه پېژندله. وخت نا وخت به یتیم نجلۍ د محصل احوال اخیسته او کله کله خو به یې ترې د کور د غړو پوښتنې هم کولې چې محصل به په حیرانتیا سره د ښه والي ډاډ ورکړ. کله کله به محصل ترې وپوښتل: که ځان راته راوپېژنې خوښ به شم، ځکه زما به دا سودا له منځه یوسي. خو یتیم نجلۍ به هر وخت ورته همدا یوه خبره کوله چې دا ستا خپله ستونزه ده، ځکه خپل نږدې خپلوان او دوستان له فکره وباسي. ځوان هم کله له نجونو سره داسې خبرې نه وې کړې. د نجلۍ په ناکراره او مایلو خبرو به ډېر نه پوهېده. کله به حیران شو او کله کله به یې نور ډېر څه ذهن ته راتلل. د محصل ځوان چې نږدې وخت کې ازموینې وې، د نټ له کارولو یې لنډ مهال لاس واخیست، خو په دې نه پوهېده چې په نوې میینې شوې پیغلې به څه تېرېږي. له هغه وروسته به یتیمې هر کله په بېصبرۍ سره خپله پاڼه خلاصه کړه او محصل ته په لیږلو او رالیږلو مسیجونو به یې سترګې خښې کړې. هر کله چې به د مینې څپو ډوب کړه، له ځان سره به یې محصل ځوان ته د خپلې مور په څېر غوسې او کنځاوې کولې. ثانیه به پرې ساعت او ساعتونه به پرې ورځې تېرېدې او د کلونو کلونو ورځو خو پوښتنه مه کوه. نجلۍ ته سم رواني تکلیف پیدا شو. غوښتل یې چې د خپل پلندر یا ناسکه پلار کړې پرېکړه ماته او هلته لاړه شي چې پلندر یې له شاوخوا 12 کالو پرېښي دي. یوه شپه یې چې مسیجونه کتل، له ډېرې بېقرارۍ یې د لومړي ځل لپاره د محصل ځوان په نشتون په لیکلې بڼه خپل د مینې ښکاره اظهار وکړ: ای زما د زړه وړونکیه، زما د زړه په ښکلې بڼ کې دې ولې د کابل په څېر انقلاب راګډ کړ. زما ټولې قیمتي غوښتنې دې په ډېرې اسانۍ وړیا ترلاسه کړې. د دې جملو په لیکلو یې زړه په درزهار پیل وکړ، خو غوښتل یې چې د جدایۍ په لمبو کې نور هم سخت ژوند ښکاره کړي، نو په ډېر جرأت سره یې وړاندې ولیکل چې د سترګو تور مې نه وي، په سپینو باندې خو د مینې لیدل څه چې غړېدل هم نه کېږي، ځکه خو مې د سترګو تور او د زړه قرار په نشتون هېڅ څه نه تر سترګو کېږي. له لږ وخت وروسته یتیمه نجلۍ د هغه په یاد تبې ونیوله او بالاخره سخته ناروغه شوه. هېڅ ډول دوا او دعا پرې اغېز نه کاوه. ساعت په ساعت به یې رنګ د درد انځورونو بې اوره سوځوله. یوه ورځ یې کنول په لاس موبایل راواخیست او چټ کې یې ولیکل: ای بې پروا، د خپل ژوند په جوړ شوي کتاب کې مې ستا د اوسېدلو تورې له ډېره وړاندې پر ځای کړي. په جل وهلې تنده مې ستا د مینې څښلو ته خپل لاسونه کچکول کړي او له ربه یوازې ستا وصال غواړم. اوس نو د یتیمې نجلۍ شوخ ژوند په سوچونو او خیالونو بدل شوی و. هره ورځ به د پیچکاري لګولو لپاره ډاکټر ته تله. یوه ورځ په پاکټ کې پیچکاري په لاس په هماغه لار ډاکټر ته روانه وه چې ناڅاپه یې په هماغه سایکل سترګې ولګېدې. نیغه ودرېده، سترګې یې پرې خښې کړې. ګوري چې هماغه محصل ځوان زنګېدلی او په ډېرې پریشانۍ د سایکل پیډل وهي. د هغه په لیدو یې بدن بېواکه او زړه یې د خوښۍ ټوپونه پیل کړل. له نږدې کېدو سره سم یې په قصدي ډول د سایکل مخې ته ورمنډه کړه. د ځوان پام کېدو پورې یتیمه نجلۍ له سایکل سره ولګېده. محصل ځوان چې ازموینو هم خواشینی کړی و، لا پسې ورخطا شو.
په وار وار یې له هغې د ښه والي پوښتنه کوله. نجلۍ په ډېر ناز او مینهناکې غوسې د ژوبلېدو خبره کوله. محصل ته غږ هماغه پخوانی ښکاره شو. د ځوان دې پوښتنې سره چې آیا ډاکټر ته دې بوزم، نجلۍ په غوسه کې وویل هو خود مې بوزه، زه ښه نه یم. څه د پلار دښمني دې راسره ده؟ دا دوهم ځل دی چې په سایکل دې ووهلم. ځوان خپل سپورتي سایکل له غوږه نیولی له نجلۍ سره په پښو د ډاکټر پر لور روان شو. هغه پوهېده چې نجلۍ دومره نه ده ژوبله، خو کیدای شي بل څه ویل یا کول غواړي. روغتون ته په نږدې کېدو سره محصل نجلۍ ته په مسکا وویل که هر څه ویل غواړې ویې وایه، ځم چې ازموینه مې ناوخته کېږي. زما د آخري 2 ازموینې پاتې دي. نجلۍ چې زړه یې بېواره ګیلې کولې، نه یې غوښتل چې د خپلې خپلوۍ له اړیکې یې خبر کړي. مخ پټ یې ورته د درملتون مخکې دا څو ټکي له خولې ووتل. د نیمګړې لارې ملګريه، په دې زخمي او ناروغ زړه مې ستا د مینې هر تورې پسې د عشق قاموسونه پلټلي، او له رب نه ستا په ډېرو غوښتلو مې په لپه کې ګرم اوښکو اتم اسمان جوړ کړ. ای د پوهنتوني زویه، ستا د یو نظر په اشاره مې ځان ته ځان نه ویل، خو ته د لستوڼې مار او یا هغه غل وې چې له کوره آن د لمانځه جای نماز باندې هم صرفه نه کوي. د نجلۍ له خبرو داسې معلومېده چې د هغې په زړه کې پیغلتوب او مینتوب لاسونه یو کړي او غواړي چې له دې محصل ځوانه د تیر درد غچ واخلي. زړه یې د خپل مین په لیدو په مستۍ او شور پیل کړی و. هیڅ یې د محصل ځوان د لیدو توان نه درلود او د مینتوب په رنګ رنګ شوې وه. پیغلتوب ورته د محصل ځوان غېږ کې نیولو امر کاوه، خو پښتونواله یې پرې ځواکمنه وه. نه یې غوښتل چې په نیمګړي بازار کې خپله نیمګړې مینه بدنامه کړي. په غوسه یې وویل په ملګرتیا کې راته پاتې راغلی، ولې دې نیټ بند کړ؟ محصل چې هره خبره یې په مسکا کې وه، په هرې مسکا به یې د یتیم نجلۍ د زړه بندونه پرې کول. دا چې له نجونو سره یې داسې خبرې کله نه وې کړې، په خپل سر یې د شرمندګۍ لاس راکاږه او په مسکا یې وویل ولا ازموینې مې دي، هلته رقابت و، بیخي مې نه شوی کړی چې له درسونو سره سره مجازي دنیا کې هم سر ښکاره کړم. نجلۍ چې د محصل عاجزې خبرې واورېدې، په کرار یې وویل وګوره، ستا په اړه فکرونه او اندېښنو مې آن بدن ناروغه کړ. محصل چې دا خبره واورېده، له ځان سره ورو یې په مسکا کې وویل واه ځوانه، د مور په څېر دې بله خواخوږي هم پیدا کړه. د نجلۍ د زړه ټکانونه چې د محصل په لیدو لا ډېرېدل، مسکا یې وکړه او په خندا یې زړه کې وویل ای ساده، په ما به ګرانې که په خپلې مور په ایمان یې ووایه که مسلمان یې. خو په خوله یې ورزیاته کړه ځه د مور زویه، هر خواخوږی مور نه وي، دوستان، ملګري او بیا د ژوند ملګري لا ډېر خواخوږي جوړېدای شي. محصل چې په وار وار یې په سترګو کې د تلو اجازه غوښتله، خو یتیم نجلۍ د هغه له شتونه د راتلونکي ژوند چارج اخیسته. محصل د تګ په غوښتنه کې د یتیم نجلۍ ساه په ډوبېدو شوه، لکه چې د دې ځوان په تګ یې له بدن روح په تلو وي، خو په امید لرونکو خبرو یې له هغه د موبایل شمېره وغوښته. ځوان د مور له ډاره زړه نازړه په دې شرط چې د شپې لخوا به د مور او درسونو له امله زنګ نه وهي، خپل نمبر ورکړ. د محصل تر روانېدو او بیا تر پناه کېدو پورې یتیمې د هغه پر لور سترګې خښې کړې وې او په زړه کې به یې له هغه سره د وړوکوالي یادونو په یادېدو همدا ویل خدایه، یتیمۍ کې مې د ماڼۍ دغه دنیا نه غواړمه، هغه ماشومتوب غواړم چې له خپل مین سره مې پکې ښکلې لوبې کولې. له ناروغۍ زنګېدلې نجلۍ د خپل عشق په لیدو مسته د کور په دروازه ننوته.
په ډېرې ناکرارۍ انتظار کولو چې شپه ښه ناوخته شوه. نارامه زړه یې دې ته مجبوره کړه چې بالاخره ځوان ته زنګ ووهي. د څو ځل زنګ تللو وروسته یې موبایل وکېښو. سلام یې وکړ. نجلۍ غاړه تازه کړه خو ځواب یې ورنه کړ. ځوان بیا غږ وکړ. سلام علیکم. نجلۍ د محصل ځوان د غږ په اورېدو ډېره وارخطا شوه. ټول بدن یې په رپېدو شو. ژر یې د خپل پیغلتوب شوخۍ ته پام شو. په بیړه یې وویل له ټولو رحمتونو سره علیکم. د مولوي صاحب زوی څنګه یې؟ محصل وخندل. مننه، ښه یم، تاسو؟ د نجلۍ په وجود کې د مینې لیونی احساس او پښتني حیا د یو بل پرځولو هڅې کولې. فکر کې یې بېلابېلو خبرو د بېلابېلو فکرونو طرحې غځولې. خو د دې لپاره چې محصل ځوان ته کمزوري معلومه نه شي په خبرو یې پیل وکړ. په سایکل او زړه زخمي شوې یتیمه نجلۍ. ښه خو تا ته ما ویلي و چې زه د شپې درسونه وایم. نجلۍ چې اوس مینې تر جنونه رسولې وه مړې خولې پرې راماته شوې. لاسونه یې بې حرکته شو. په آرام غږ یې وویل هو پوهېږم. ما هم غوښتل د ازموینې په اړه درنه وپوښتم چې پارچه مو څنګه وه؟ ښه وه خو ستا له لاسه لږه ناوخته شوه. هو که نه، ته چې په سایکل کښېنې کله درته موږ غوندې واړه خلک ښکاري. ته به وایې چې په کامیار تیاره کې ناست یې. د لیونې لورې، خلک قرآن وهي او تا الف و بیتې ووهلې. نجلۍ هم وړه مسکا وکړه. هو که نه پوخ پتیره، ځکه خو سپاره په لاس ستا پسې خوښې یم. ښه نو زه اوس درس وایم. ازموینه مې هم ښه وه. کور دې ودان او مننه. دا وخت د ځوان پام شو چې نجلۍ په ورو غږ یوه هندي سندره چالانه کړې. هیله یې وکړه چې آواز یې یو څه لوړ کړي. د سندرې له اورېدو وروسته یې وویل واجې واه، ښه عاشقانه موډ خو لرې. نجلۍ وخندل. هو که نه، غله دې خدای اصلاح کړي. خلک مالونه پټوي خو غله په زړونو پسې خلک په سایکلونو وهي. محصل وخندل. ورسېدم، مننه، نور به درس ووایم. د موبایل بندېدو او خدای پامانۍ سره سم نجلۍ د ځوان انځور کتلو پسې نیټ خلاص کړ او سترګې یې د هغه په انځور خښې کړې. له زړه سره په جرګه یې په انځور د خپل زړه پرهارونه ټکورول او د سترګو په لیکه یې د ځیګر په غوړېدلي ټغر د دې انځور د نقاشۍ هڅې کولې. د سترګو اړیکې د فکر په پرتله له زړه سره اوس ډېرې ټینګې شوې وې، ځکه هر ځل به یې انځور ته په کتو د فکر پر ځای د زړه خبرې ډېرې په خوله راتلې. نجلۍ به نور خپل موبایل ځان سره داسې ټینګ ګرځاوه لکه کوم قیمتي غمی چې یې موندلی وي. وخت وروسته چې څو شپو او ورځو یو بل وپرځول، د محصل ځوان ازموینې هم خلاصه شوې. یو مازدیګر یې د خپلې مخپاڼې د لیدو په پار نیټ ته سر ورښکاره کړ. د مخپاڼې خلاصولو سره سم محصل ځوان ته بې شمېره د مینې او غوسې پیامونو ښه راغلاست ووایه. د یتیمې نجلۍ د شعرونو، غوسو او زیاتو مینه‌ناکو پیغامونو حیران کړ. محصل ځوان چې خپل کمزوری احساس او د نجلۍ ورخطایي ولیده، پر نجلۍ یې د لیونۍ ګمان کاوه. د پیغامونو په کتو یې د نه باور مسکا وکړه او په خپلې مخپاڼې یې یو پوسټ وکړ چې له خپلو زړونو د بازار رومیان مه جوړوئ، هر چاته یې پاکټ کې مه اچوئ، ځکه ممکن د چا به سلاته په کار وي او ستاسو د رومي په څیر زړه به سلاته شي. نجلۍ د پوسټ په لیدو د دې پر ځای چې هلته څه ولیکي، شخصي پیغام کې یو اردو بیت ور واستاوه. کله کله خو به یتیمې نجلۍ له محصل ځوان څخه وپوښتل
چې زما د دومره مینې پر وړاندې ستا زړه څنګه خاموشه پاتې شي. محصل ځوان به بیا مسکا وکړه او وبه یې لیکل: زه چې کله اوبه ګورم بیا موزې وباسم، په پټو سترګو مزل له نورو سره څه د ځان سره یې هم نه کوم. ته راته ډېره له مینې ډکه ښکاري، تل راته خاندې، سم لکه زما د مور. په درد مې دردمنه او په خوښۍ مې خوښېږي، خو نه پوهېږم چې ولې زما د مینې دروازه تړلې. نجلۍ به د تل په څېر په کړس خندا ولیکله: د نیا لمسی ښه پوهېږي، خو ځان دې په ټګۍ اچولی. محصل مسکا وکړه او ویې لیکل: په څه؟ په دې چې زه در سره له ځانه هم ډېره مینه لرم. توبه خدایه، نه فکر، نه شرم، نه لحاظ، یو دم راته وایې در سره مینه لرم. نجلۍ په خندا کې په دې خبرې محصل ځوان تر تاثیر لاندې راوست او په مسکا یې ولیکل: ای پوخ پتیره، ما به هم وګورې، بهانې به دې هم ختمې شي، خو داسې په اسانۍ نه، ځکه زموږ تر منځ یو لوی سفر او ځواکمن موانع موجود دي. دعا کوم چې خدای دې دا موانع ختمې کړي، بیا به زما او ستا په منځ کې هیڅ خنډ وجود ونه لري. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د نوموړي داستان له 5مې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په بخښونکي او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.